بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه ټول افغان ولس ته که هغه په آزاد افغانستان کې اوسي، که په محکوم افغانستان کوزه پښتونخوا کې اوسیږي، او که د دنیا په کوم هیواد کې هم مشته دي، د لوی افغانستان د غورځنګ ګریټ افغانستان مومنټ د اړخه د زړه د اخلاصه د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پرزونې وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو، زمونږ د وطن حالات ستاسو مخکې دي. هر ورځ حالاتو کې بدلون راځي. ټوله دنیا نن د افغانستان صورتحال ته ګوته په خوله ده چې دا څه وشو او ولې وشو. مونږ افغان ولس همیشه تاریخ جوړ کړی دی، خو فایده ترېنه نور خلکو اخیستې ده. احمدشاه بابا مرهټه قوم د پانیپت په جنگ کې تباه او برباد کړو، خو فایده یې برطانوي استعمار ته ووتله. موږ برطانوي اشغالګرو له په دوه جنګونو کې ماته ورکړه، خو فایده یې د هغه وخت روسي استعمار ته ووتله چې زموږ نه د پنجده، الذوالفقار او اقربات علاقې د افغانستان نه وشکول شوې او روسي استعمار د ځان سره شامل کړي چې اوس د ترکمنستان برخې دي، چې هغې سره به هم د وخت په راتلو سره حساب کتاب کېږي انشاءالله. موږ شورویانو له ماتې ورکړه او فایده امریکې، پاکستان، ایران، اسلامي هیوادونو، د مرکزي اسیا هیوادونو، بالټیک ریپبلیکس او د مشرقي یورپ هیوادونو ته ووتله. خو موږ ولې د یو اور نه بل او د بل اور نه بل اور ته دکل کېږو؟ راځئ چې په دې لږ سوچ وکړو، راځئ چې لږ حقیقتونه بیان کړو چې دا هر څه موږ افغان ولس او افغان وطن سره ولې شو. د یو بل نه به خفه کېږو نه، د وطن خبره ده، زما شخصي هیڅ خبره نشته. زمونږ د پښتنو په اړوند په بهر دنیا کې لیکونکي او تاریخ پوهان وایي چې پښتانه خو د جنگ په میدان کې ډیر مرنه دي، جنگ وګټي خو بیا د ملک په چلولو باندې نه پوهیږي. د دې بهرني هیوادونو د افغانستان هیواد په یرغل کې د خپلو چوکو او د شخصي ګټو په خاطر افغانان هم برابر سره شریک وو. موږ د یوې سولې نه څو واره وچیچل شو، خو موږ ته زده کړه ونه کړه او زموږ مشران چې د چا په اوږو سواره د خپل وطن په اشغال کېدو کې مرستې کولې، نو هغې هېڅ لاسته راوړنه ونه کړه. شاه شجاع د انګریزانو په اوږو سور او د افغانستان باچا شو. امیر یعقوب خان د خپلې چوکۍ په خاطر د خپل پلار خلاف د انګریزانو مرسته کړې وه. بابر کارمل د شورویانو په اوږو ارګ ته ننوتلی و. شورویانو په افغانستان کې ارمي تیارول شروع کړل، خو د ازلي دښمن پاکستان خلاف نه، بلکې د خپل ورور د وجلو خلاف. دا د افغان ولس تاریخ دی چې دوی اشغالګرو او د هغوی مرسته کوونکي افغانانو ته په یو نظر ګوري. خلک وایي چې د ډاکټر نجیب په وخت کې افغان آرمي دړې وړې شوه، ځکه چې دا د ولس آرمي نه وه، دا د اشغالګرو جوړه شوې آرمي وه. خو چې هر کله شورویان لاړل، نو هغې آرمي د خپل ولس سره د جنګېدو نه ډډه وکړه. د افغانستان په آرمي کې بچا د مجاهدینو د یوې ډلې سره سازش کوو او چا به د بلې ډلې سره سازش کوو، او نتیجه دا شوه چې د افغانستان آرمي د منځ نه لاړه. امریکایانو اول په افغانستان یرغل وکړو، افغانستان یې اشغال کړو او بیا کرزی د افغانستان رئیس جمهور کړو. مطلب دا چې کرزی د امریکایانو په زور د افغانستان رئیس جمهور شو. خو چې څنګه دا لوی طاقتونه همیشه خپل یو بدیل لري، نو اشرف غني افغانستان ته د امریکې نه راوستو، اول یې د مالیې وزیر کړو او بیا ورته ارګ په حواله کړو. چې کله امریکې په افغانستان یرغل وکړو، نو بیا امریکا لګیا شوه او په افغانستان کې آرمي جوړول شروع کړل، خو د چا خلاف؟ بیا د خپل ولس خلاف، د دشمن خلاف نه. او دې آرمي د هغې پورې جنگ کوو چې کله د امریکې آرمي دلته وه، خو چې هغوی لاړل، نو بیا هم هغه د ډاکټر نجیب د وخت خبره تکرار شوه. خو په دې کې یو فرق شته چې په هغه وخت کې اووه جهادي پاټۍ وې، نو هغه آرمي مختلفو پاټو کې تقسیم شوه. خو اوس د اشغالګرو خلاف یو واحد طاقت و چې د امریکایانو خلاف یې جنګ کولو، چې هغه طالبان وو. او ټول فوج د خپل ولس او د خپل وطن په خاطر د طالبانو سره د جنګ نه ډډه وکړه. لکه ماته 4 میاشتې مخکې یو ورځ یو فوجي افسر خبره کوله چې د ګام مسؤل دی، ماته ویل چې مشره 19 کاله مې جنګ وکړو، خو ډېرې بدې خاطرې لرم، ځکه چې جنګ مې د خپل دښمن خلاف نه بلکې د خپل ورور خلاف کوو.
او ماته وایي چې مشره دا ارمان مې پوره کړه چې د خپل ازلي دښمن د پاکستان خلاف وجنګېږم. د ډاکټر نجیب او اشرف غني آرمي ځکه جنگ ونکړو چې خپل ورور نور د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوسو افغان مشرانو دپاره وجل نه غوښتل او اشرف غني ته د دې خبرې پته وه، نو د هغه هم په خپل فوج باندې اعتماد نه و، نو ځکه یې رشید دوستم، اتانور او اسماعیل خان ته د ملیشیو جوړول اړوند د هر قسم کومکونو ژمنې وکړې. او یو بله ډېره عجیبه خبره درته کول غواړم ګرانو وطنوالو، چې زما سره د دولت یو کس په تماس کې شو چې که ته د ګام د ملګرو یو لښکر د طالبانو خلاف جوړول غواړي، نو موږ د سره هر قسم کومک ته تیار یو او تاسو له به موږ ښه نوې او ماډرن وسله هم درکو. نو ما ورته وویل چې کله ما د پاکستان خلاف د احمد شاه بابا لښکر جوړوو، نو زه خو به د افغانستان نه 2 ځله راوشړلم، او چې د خپل ولس خلاف خبره ده نو د ګام په اوږه باندې ټوپک دی. نو دې ماته وایي چې د طالبانو په شا ایسای ولاړه ده. نو ما ورته ویل چې تاسو د چا د لاسه په دې لوی لوی چوکو باندې ناست یئ، او ولې طالبان د دې خاورې بچي نه دي؟ ما ورته ویل چې زه په تاریخ کې په خپل تندي دا تور داغ نه پرېږدم چې ما د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوسو دپاره په خپل ولس پسې ټوپک راغشتی و. ګرانو وطنوالو، ما د 15 د جنورۍ کال 2021 نه د ګام دپاره مسؤلین ټاکل شروع کړي دي، خو زما د ګام یو مسؤل ته هم د طالبانو د اړخه هیڅ قسم اخطار او یا تکلیف نه دی ملو شوی. چې کله طالبانو د کابل په لوري پرمختګ شروع کړو، نو ډیرو کسانو ماته ټلیفونونه کول شروع کړل چې مشر د ګام ملګري راپاسې او د طالبانو خلاف د دولت مرسته وکړي، ځکه چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي. نو چې ما ورته انکار وکړو، نو ډیر کنځل مې زغملی دي. ماته یو مشر سړی لیکي چې ټکر صاحب، مونږ په دې 20 کاله کې ځینې ډیر بې ناموسه او بې ننګه هلکان وروزل، او چې دا تا ته کنځل کوي نو د زړه نه مې وینې څاڅي. نو ما ورته ویل مشره خفه کېږه ما، د دوی د پلارانو خولې د دولت د بوجۍ نه وځي، ځکه په دوی باندې قیامت دی. بل دا څوک چې وایي چې طالبان د پاکستان لاسپوڅي دي، نو دې خلکو ته زه یوه خبره کول غواړم چې ستاسو په سرونو کې په ژوندني لا چا میخونه نه دي ټک وخلي، په کنټینرو کې چا نه یې بند کړی او په سرو غرمو یې نه یې پرېښي. 500 نفر د طالبانو په شان ګوانټانامو بیل جیل ته نه دي لیږل شوي، په کورونو دله چا یرغلونه نه دي کړي، خو بیا هم په جازونو پر اویزاندېږي او د وطن نه تښتې. خو دا ټول کارونه د طالبانو سره شوي دي، نو طالبان به د پاکستان د علاوه چېرته تښتېدل؟ د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو قول دی، خپل مه پردي کوه بیا یې پردي خپلوي. یو ملا چې په کیبل ملا باندې مشهور و، هغه ویل چې کله د دې جنګ سالارانو د افغان دولت د امریکایانو او ناټو د اړخه په موږ باندې رڼا روز توره شپه شوه، نو په څه طریقه خو مې بچي پاکستان ته ولېږل او زه په غرونو پاکستان ته روان شوم. نو چې د اخري غر سر ته ورسېدم، نو افغانستان ته مې وکتل او ومې جړل او ورته مې وویل چې ای ګران افغانستانه، خدای پاک دې مل شه. یو بل ملا په یو مرکه کې وایي چې د ډېرې مایوسۍ په حالت کې ما یو ورځ بر اسمان ته وکتل چې یا خدایه، که بل چاته پته نشته نو تا ته خو پته ده چې موږ د خپل وطن د ازادۍ او د اسلام لپاره جنګېږو او دا وطن به موږ یو ورځ ازادوو. طالبان وایي چې کله موږ پاکستان ته لاړو، نو څه په خیبر پختونخوا کې، څه په بلوچستان کې خواره ورشو او څه کراچۍ ته لاړو، خو موږ به د یو بل سره هیڅ رابطه نشو ساتلی، ځکه چې موږ به پاکستان نیولو، نو یا به په جیلونو کې اچولو او یا به په امریکې خرڅولو. خو چې کله په کال 2003 کې امریکا په عراق وروختله، نو د خپلو راتلونکي هدفونو دپاره پاکستان ته بیا د طالبانو ضرورت پېښ شو. نو طالبان وایي چې موږ ته پته ولګېده چې پاکستان موږ اوس استعمالول غواړي، خو موږ خپل مطلب په موټي کې نیولی و چې موږ به پاکستان استعمالوو. موږ له بیا پاکستان لاس راکړو او بیا موږ خپل ملګرو سره اړیکې نیول شروع کړل. د امریکې او د طالبانو په منځ کې د 18 میاشتو د خبرو اترو نه پس زلمي خلیلزاد لیکلي وو چې موږ به ویل چې طالبان د پاکستان ایجنډا مخ په وړاندې باندې بوځي، خو چې هر کله بل دوی سره موږ خبرې کولې، نو دوی د چا په ایجنډا هم کار نه کولو، بلکې هر خبره به د دوی خپله خبره وه. او بیا دا خبره په هغه وخت کې ثابته شوه چې کله په ترکیه کې د طالبانو د افغان دولت او د امریکایانو په منځ کې خبرې کېدو ولوي او طالبانو په هغې کې د شرکت انکار وکړو، نو پاکستان په طالبانو ډېر لوی زور اچولی و چې په دې غونډه کې شرکت وکړي، خو طالبانو د پاکستان خبره ونه منله. اوس چې کله په موجوده وخت کې طالبان ارګ ته ننوتل، نو د شاه شجاع، بابر کارمل او کرزی برعکس د پاکستان فوجیان ترېنه مخکې نه تللی، بلکې ساده باده افغانان په خپله توره او مېړانه ارګ ته ننوتلي وو.
نو په دې وجه د شاه شجاع ببر کارمل او د کرزي ارته په ننوتلو کې او د طالبانو ارته په ننوتلو کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. په افغانستان کې په دې 43 کال کې په اولنی ځل افغان ولس تاریخ جوړ کړو چې بغیر د بهرني هیوادونو د بوټانو په خپل ټول افغانستان کې یو طاقت خپل تسلط قائم کړو چې هغه طالبان دي. هر کله چې پاکستان طالبان د امریکای سره د خبرو اترو په میز کې نول د پاکستان وزیر خارجه قریشي امریکایانو ته ویلو چې په طالبانو به بالکل اعتبار نه کوي چې دوی ګیروي نو ستا خبره مني، خو که دوی له لږ اختیار په لاس کې ورغی نو دوی بیا د چا خبره هم نه مني. اوس یو څو ورځې مخکې یو پاکستاني جرنیل د پاکستان په ټلویزیون ویل چې په طالبانو به ملا نه تړي. کې شي ځل چې کله دوی په قدرت وو موږ ورته ډېر وویل چې ډیورلاین ومنه، نو آیا دوی موږ سره ډیورلاین بین المللي سرحد منلی وو؟ خو چې هر کله اوس طالبانو په افغانستان کې واک اختیار ترلاسه کړو نو پاکستان کوشش کوي چې طالبانو سره ځان نږدې کړي. اوس عمران خان په خپل بیان کې ویل چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه اوشول، خو د عمران خان نه دا هیر وو چې د غلامۍ دا زنجیرونه خو طالبانو ته د پاکستان اسټابلیشمنت د پرویز مشرف په وخت کې اچول شوی وو چې طالبان په میلیارډونو ډالرو په امریکا خرڅ کړل او پاکستان امریکا له اډې ورکړي او په بلوچستان کې یوازې د شمسي اډې نه په افغانستان 5000 او 500 د هوایي جهازونو بریدونه شوي وو او داسې وسله نه وه چې امریکایانو په طالبانو استعمال کړې نه وه. د بمونو مور پلار ترور خور هر قسمه وسلې په طالبانو استعمال کړل، خو نتیجه دا شوه چې د شپې په تیاره کې د باګرام د بیس نه وتښتېدل. عمران خان په جون کال 2021 کې په واشنگټن پوسټ کې یو کالم لیکلی و، په هغې کې لیکي پکار ده چې طالبان کابل د ټوپک په زور وانخلي او اوس وایي چې طالبانو د غلامۍ زنځیرونه مات کړل. اوس یو څو ورځې مخکې د پاکستان د فوج د دستریز جنرال قمر باجوا او د آی سی د مشر لیفټننټ جنرال فیض احمد د پاکستان د سیاسي مشرانو سره د افغانستان په اړوند یو خفیه میټینګ و چې 8 غنټې دوام لرلو. نو په هغې کې جنرال باجوا وویل چې طالبان نور زموږ خبره نه اوري او د پاکستان او افغانستان طالبان یو خلک دي. چې کله د پاکستان په کومک په کال 2001 کې د طالبانو دولت ړنګ شو نو پرویز مشرف 3 ټلیفونونه رشید دوستم ته کړي وو چې دا زمونږ یو ډیره لوی اشتباه وه چې موږ پښتنو له لاس ورکړی وو، اوس موږ تاسو سره کار کول غواړو. او اوس هم د هغه مشرف وزیران لکه د شیخ رشید او زبیده جلال په شان کسان د عمران خان نه ګیر چاپیره ناست دي. خو عمران خان یو بله ډیره اهمه خبره وکړه چې څوک د بل چا ژبه او کلتور خپل کړي نو دا د نورو ټولو زنځیرونه بدتر زنځیرونه وي. نو زه د محکوم افغانستان په پښتنو او د تحریک طالبان پاکستان په کسانو باندې غږ کوم، تاسو به کله د غلامۍ زنځیرونه شلوئ. اوس درته عمران خان په ډاګه باندې وویل او د اباسین پورې به ځمکه د خپل پلار نیکه وطن افغانستان سره کله شاملوي او تاسو خو نور هم بدتر غلامان یې چې پردی ژبه او کلتور مو خپل کړی دی. دا یاد ساتئ که تاسو په پاکستان پسې راپا نه شئ نو خپل راتلونکي نسل به تاسو چرته هم معاف نه کړي. افغان ولس د غلامۍ زنځیرونه وشلول، اوس د محکوم افغانستان د پښتنو نمبر دی چې د خپل غلامۍ زنځیرونه وشلي او د خپل پلار نیکه وطن افغانستان سره شامل شي. خو تاریخ تکراریږي چې کله طالبان کابل ته ننوتل نو هم په هغه ورځ د طالبانو سخت دښمنان د کابل نه د پاکستان په تیاره کې اسلام آباد ته ورسېدل چې په هغې کې څوک شامل وو؟ احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود چې دا دواړه د احمد شاه مسعود ورونه دي، کریم خلیلي، د عطانور زوی خالد نور، صلاح الدین رباني، یونس قانوني، محقق امیر رحمان رحیمي وغیره چې په دې کې یو هم پښتون نشته او تر د عمران خان پورې ورسره د پاکستان ټولو چارواکو ملاقاتونه وکړل. بل اړخ ته رشید دوستم او عطانور چې ظاهرا خو د یو بل ډېر سخت خلاف وو خو بیا دواړه په شریکه او یو ځای وتښتېدل. بل اړخ ته امرالله صالح او د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود د امریکې نه کومک وغوښتو چې موږ به د طالبانو خلاف جنګیږو. د روس خلاف چې کله مجاهدین جنګېدل نو دوی به مختلفو هیوادونو کې خپل بینک اکاونټ ساتل. نو د احمد شاه مسعود د لندن صرف په یو اکاونټ کې 8 میلیونه ډالر وي او چې د نورو خلکو بچي به جنګ ته لېږل نو خپل زوی احمد مسعود یې لندن ته د درس لپاره لېږلی و. او چې کله په کال 2019 کې په افغانستان کې ټول ټاکنې وي نو په پنجشیر کې امرالله صالح د اشرف غني لپاره صرف 1500 رای اغشته وي. نو ویل کېږي چې وایي څوک یې په کلي کې نه پرېږدي او وایي چې وسله مې د خان کاره کېده. امرالله صالح اوس وایي چې زه د افغانستان قانوني رئیس جمهور یم، خو زه افغان ولس ته دا خواست کوم
چې د نفرت بوټي چې لا تنې کړي نه وي پکار ده چې د ویښه وویستل شي که هغه بوټي په افغانستان کې دننه نال کېږي او که د افغانستان نه بهر. زما ویډیوز وګورئ. ما به تاسو ته ویل که د اشرف غني دولت پاتې شي نو ای بدبخته افغانانو راپاسئ ګینه وطن روانېږي. په افغانستان کې د دولتونو مختلف جزیرې جوړې شوې وې. هر کله چې اشرف غني عطانور د بلخ د والیتوب نه لرې کړو نو هغه ورته ویل چې ته څوک چې ما به د چوکۍ نه لرې کړې، او چې د غزني ګورنر یې ختم کړو نو هغه د اشرف غني امر ونه مانه. دغسې جنرال رازق او نه چا رشید دوستم او نه چا عبدالله ته ویل شو. خو طالبان له کابل ته رسېدلي نو چې عطانور او رشید دوستم خپلې لکې په موټو کې ونیولې او وتښتېدل. د امریکې د ټول ټاکنو په کمپاین کې جو بایډن هم ویلي و چې په افغانستان کې چېرته هم یو ملي وحدت شتون نه درلودو، چې دا د افغانستان په برخو کې د ویشلو لپاره یوه اشاره وه. خو هغه بیچاره هم د افغانستان د تاریخ نه و خبر. ګنې چې په افغانستان کې ورسره داسې وشو نو دا به ورسره نه کېدل. ما په کابل کې په خپله د لوی تاجکستان نقشه لیدلې وه چې د افغانستان علاقې پکې شامل کړې وې. د تاجکستان رئیس جمهور امام علي رحمان د افغانستان او تاجکستان په سرحد د افغانستان ولس ته باینه ورکوله او دا افغانانو ورته وایي موږ ته سړکونه جوړ کړه او موږ ته د برق بندوبست وکړه، او امام علي رحمان ورسره ژمنه وکړه چې ښه. خو چې هر کله طالبانو د تاجکستان او د افغانستان سرحد په کنټرول کې واخیستو نو بیا امام علي رحمان ته پته نه لګېده چې اوس په کوم تاخ کې اګې واچوي. نو وروسته خواست کوو چې نور عسکر راولېږه. په 43 کاله کې په اولني ځل ټول افغانستان کې یو داسې بدلون راغی چې په کابل کې یو څاڅکی وینه هم توی نه شوله او په ټول افغانستان کې د امن نارې اورېدل کېږي. ما د نن نه 15 میاشتې مخکې په واشنګټن کې 2 کسانو سره بحث کوو چې یو پکې اوس هم لګیا دي دا پروګرام ګوري. ما ورته ویل که طالبان په قدرت کې رانغلل نو وطن به تجزیه کېږي. یو پکې ماته وویل که دنیا د طالبانو دولت په رسمي توګه ونه منو نو افغانستان به اقتصادي طور د ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. نو ما ورته ویل چې که وطن مو ډیر زیات کمزوري شي نو بیا به جوړ شي، خو که وطن مو تجزیه شي او وطن مو نه وي نو بیا به لکه د فلسطینیانو په شان در په در خاورې په سر په دنیا کې ګرځو. دا خبره ما په استرالیا کې هم د ګام یو مسؤل ته کړې وه. نو ای افغان ولسه زه تاسو ټولو ته مبارکي در کوم چې وطن مو د تجزیې نه بچ شو. تاسو اوس نه پوهېږئ خو وروسته به درته زما د دې یوې خبرې پته لګي چې څنګه زما د مخکنو خبرو تاسو ته اوس پته لګي چې ما ټولې ټیک خبرې کړې وي. ما به تاسو ته همیشه یو خبره کوله چې که لر او بر یو ځای شي نو اوس موږ نور هېوادونو ته مینتونه کوو چې زموږ نه په قراره شي، خو د لوی افغانستان د جوړېدو نه پس به بیا موږ ته نور هېوادونه مینتونه کوي چې زموږ نه په قراره کېنه. نو اوس لا یوازې نیم افغانستان آزاد شو او امریکا، برطانیه او نور یورپي هېوادونه طالبانو ته مینتونه کوي چې په خپل هېواد کې هغه تحریکونه او کسان مه پرېږدي چې په موږ حملې وکړي. چین وایي چې زموږ په سینکیانګ صوبه کې به د یغور د مسلمانانو د ازادۍ اورته لمن نه وخی. روسیان وایي چې د روس د مسلمانانو په صوبو کې به ګوتې نه وخی. د مرکزي اسیا هېوادونه هم اوس افغانستان ته ګوري او د ټولو نه زیات د پاکستان شاته هم د اتو کټو بوساړه نه ټینګېږي. پاکستان خو زموږ ازلي دښمن دی ځکه چې زموږ ځمکه پاکستان اشغال کړې ده. خو چې کله لوی افغانستان جوړ شي نو بیا به د افغانستان د بربادۍ د یوې پیسې حساب کتاب د هر چا سره کېږي او د افغان ولس د یو څاڅکي وینې پوښتنه به کوو انشاءالله. ما چې به کله تاسو ته په خپلو بیانو او ویډیوز کې ویل چې د افغانستان د لوی چارواکي د چوکو او د شخصي ګټو په خاطر افغانستان ته راغلي دي او چې کله د دوی چوکۍ او شخصي ګټې په خطر کې پرېوځي نو دوی به تښتي. نو اوس ټول د سیل مې داسې وتښتېدل چې ډېرې ورځې خو پته هم نه لګېدله چې په کومه سوړه باندې ورننوتلي دي. خو ما ته به خلکو بد ردې ویلې. په کال 2013 کې زه په کابل کې وم. زما د طالبانو د پخواني وزیر خارجه متوکل صاحب سره د هغه په کور کې 15 غنټې ملاقات شوی و. هغه ماته یو خبره کړې وه چې ټکر صاحب دا امریکایان به موږ د افغانانو په وژلو باندې ستړي کړو، خو دوی به موږ یو ورځ د خپل وطن نه شړو. خو چې کله ما په خپل فیسبوک هغه عکس واچو چې زما او د متوکل صاحب عکس و نو چې دې افغانانو په ما پس کومې کنځلې کولې نو زه حیران دریان پاتې شوم چې زه نه پوهېږم چې په کوم کور کې د دې کسانو روزنه شوې ده. دا خو د افغانانو کلتور نه دی. زه طالبانو ته یوه خبره کول غواړم
چې پاکستان ستاسو کومک ستاسو د لپاره نه کړی بلکې د خپل ګټو په خاطر یې کړی دی په میلیارډونو ډالر ستاسو په سر د دنیا او خاص کر د امریکا د هغه شدي زه تاسو ته مثال درکول غواړم چې کله د امریکا او د شمالي ویتنام جنگ نو چین د شمالي ویتنام سره ډېر کوم ملکونه کړیو خو چې کله په کال 1915 آیم کې امریکا په ویتنام کې ماته وخوړه او د شمالي او جنوبي ویتنام نه یو ویتنام جوړ شو نو د جنوبي چین په بحر کې د ویتنام دوه جزیرې وي نو ویتنام چین ته وویل چې تاسو زموږ کومک د امریکایانو خلاف د خپل ګټو په خاطر کړو موږ له خپل ځمکه واپس راکړئ او د 21 کالو د جنگ ستړي ویتنامیانو بیا د چین سره جنگ شروع کړ او د چین عسكر بیا واپس وتښتېدل هر کله چې احمد شاه بابا لاهور فتح کړو نو معین الملک چې په میرمنو مشر وو د مغولو د علاقه د لاهور گورنر وو نو هغه بند کړی شو او د احمد شاه بابا په مخ کې پیش کړی شو نو احمد شاه بابا ترنه پوښتنه وکړه که زه ستا په لاس کې بندي شو ته به زما سره څه سلوک کړی وو نو میرمنو ورله جواب ورکړو چې ما به نیغ دلی ته خپل باچا له لېږلی وي نو احمد شاه بابا ترنه بیا پوښتنه وکړه چې زمانه څه توقع ساتي نو میرمنو ورته وویل که قاتل یې نو ما به مړ کړي که تجار یې نو زمانه به ډېرې پیسې واخلي او ما به پرېږدي او که باچا یې نو ما به معاف کړي نو احمد شاه بابا دا نه چې هغه معاف کړو بلکې واپس یې د لاهور گورنر کړ طالبانو چې کوم عمومي د معافۍ اعلان وکړو ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه طالبانو ته مبارکي وایم ټول افغان ولس یو ولس دی او پکار ده چې د خپل ولس او د خپل وطن ستونزې په شریکه سره حل کړو بس په خپل منځ کې ډېرې جګړې موږ وکړې نو راځئ چې د عباسي د تر دوام پورې لوی وطن جوړ کړو موږ د چا نه پر دې حق نه غواړو موږ خپل حق غواړو او خپل حق غوښتل او د هغې دپاره مبارزه کول جهاد دی او دا اساسا موږ ته د خپل پلار نیکه نه په وراثت کې پاتې شوې ده دا وطن پښتنو جوړ کړی دی او د نورو غیر پښتنو ورونو په موږ باید ساتو دا زموږ ملي ورونه دي احمد شاه بابا به ځان ته پښتون باچا ویلو 40 کاله ډېر په آزاد شو نور به د بل چا په لاسونو کې نه لوبېږو نور به ټول ولس په خپل منځ کې د وروڼو په شان کینو خپل ستونزې به په خپل منځ کې په خپله سره حل کوو که هر څوک د خپل وطن لپاره څه هم کولی شي نو راپاسئ چې وطن جوړ کړو په بهر دنیا کې ټول افغانانو ته خواست کوم چې څوک څه کار هم کولی شي چې وطن جوړ شي نو وطن ته راننوځئ زه د ډېرو کلونو داسې لګیا یم او خپل ولس ته وایم چې دا وطن مونږ له نه سره ماڼۍ جوړوي او نه سپینه ماڼۍ دا وطن به مونږ په خپله جوړوي دا زموږ وطن دی چې د چا څه وس هم کېږي نو د خپل وطن سره کومک وکړئ که څوک د طالبانو خلاف هم وي نو دا کومک د وطن سره کومک دی وطن زموږ مور ده او وطن زموږ په انتظار دی ګرانو وطنوالو مونږ ته خپل ازلي دښمن معلوم دی نور به په یو پسې ټوپک نه راخلو نور به خپل دښمن ته یو موټی کېږو ویتنامیانو 21 کاله جنګ وکړو خو د شمالي او جنوبي ویتنام نه یو هېواد ویتنام جوړ شو موږ 40 کاله جنګ وکړو او جنګ مو وګټلو خو بیا راته هم هغه لنډې بوچې نیمګړې افغانستان پاتې شو نن د محکوم افغانستان ولس او ځمکه تاسو ته سترګې په لاره دي که موږ غواړو چې د افغان ولس او افغان وطن دا بدبختي د همیشه دپاره ختم شي نو د ازادۍ دپاره به یو اخري جنګ کول غواړي چې د عباسي نه تر دغه پورې د خپل پلار نیکه وطن لوی افغانستان جوړ کړو که نن څوک په دې خوشحالېږي چې امریکا ماته وخوړه او افغانستان ووتل نو دا خوشحالي موږ په کال 1909 کې هم کړې وې چې کله شوروي اتحاد د افغانستان نه خپېس پکې کړی وې خو د هغې نه پس هم 32 کاله موږ د جنګ د اور په لمنو کې سوځېدلو ځکه چې موږ خپل منډیزه ستونزه هېره کړې ده چې هغه د ډیورن نه واخله تر د عباسي نه پورې د پاکستان نه خپله ځمکه اخیستل دي 3 ورځې مخکې د پاکستان په ټي وي باندې یو بحث و نو په هغې کې انکر مالک وویل چې کیدای شي طالبان بیا د ډیورن د کرښې مسله راپورته کړي نو یو جرنیل پکې ناست و نو هغه انکر مالک ته ډېر سختې خبرې وکړې چې تا ولې د ډیورن لاین نوم واغشتو نو هغوی د ډیورن لاین نوم اغشتو ته هم تیار نه دي دا ځکه چې د هغوی سره د ډیورن لاین د دفاع دپاره هیڅ قانوني دلیل نشته او هغه ټول ثبوتونه او دلیلونه چې کوم قانوني حق لري زما سره موجود دي چې ډیورن لاین یو غیر قانوني کرښه ده بل ماته ځینې خلک وایي چې ټکر صاحب د لوی افغانستان پروژه لاړه ختمه شوه نو زه نن تاسو ټولو ته وایم چې د لوی افغانستان پروژه د خپل منزل په لوري ډېره په توندۍ سره مخ په وړاندې باندې لاړه او زه تاسو ته د هغې مبارکي درکوم زه نن تاسو ته یو څو خبرې کول غواړم د نن نه 3 کاله مخکې ما ته د کندهار ښار نه یو کس ټلیفون وکړو چې نوم یې حیات و
هغه ماته ویل چې مشره یو خبر درته کوم زه د کندهار یم خو د کندهار نه بهر زمونږ ځمکې دي خو هغلته طالبان دي نو موږ خپل پټي ته ځو راځو خو موږ ته څه نه وایي نو یو ورځ زه خپل پټي ته لاړم نو ما ستا ویډیو اورېدله نو هغلته یو 15 طالبان وو نو ما ورته ستا ویډیو واوروله یوه ګنټه ویډیو وه نو چې ویډیو واورېدله نو زما نه ټلیفون واخیستو او ښکلوبې نو اوس راته ټلیفونونه کوي چې د مرچل بله ویډیو کې دې راله راوړه نو ډېره مننه به وي ما چې به کله ویډیوز کولې او هغه په ریکارډ پرتې دي نو ما به ویل چې که عسکر مري نو هم زما بچي مري او که طالب مري نو هم زما بچي مري نو ما ته یو ورځ یو کس ټلیفون وکړو ما ته وی زه طالب یم خو که تاسو ټکر صاحب یې نو زه درته یو خبره کول غواړم ما ورته وویل چې او زه مشال ټکر یم نو هغه وویل مونږ څه طالبان ناسو او ستا یو ویډیو مو کتله نو چې تا وویل چې طالبان مري نو هم زما بچي مري او چې عسکر مري نو هم زما بچي مري نو زمونږ د مشر په سترګو اوښکې راغلې چې ګوره امریکا او دا ویل اسپوس راته دهشتګرد او تهرارګر وایي خو ټکر صاحب راته بچي وایي ګرانو وطنوالو ما په 15 د جنورۍ کال 2021 کې د ګام دپاره مسؤلین ټاکل شروع کړل او په هغې کې ډېر مسؤلین په هغه علاقو کې وو چې هغه د طالبانو د تسلط د لاندې وي او طالبانو ته پته وه چې دا د ګام مسؤلین دي خو د اوسه پورې یو مسؤل هم ماته دا نه دی ویلی چې ګنې طالبانو موږ ته څه ویلي دي د پکتیا په یو کلي کې ما د ګام مسؤل ټاکلی دی نو هغه وویل چې مشره زه په لاره روان وم او ستا ویډیو مې اورېدله چې 3 طالبان را مخې له رالل نو یو رانه پوښتنه وکړه چې څه اورې وروره نو ما ورته وویل چې د ټکر صاحب ویډیو اورم نو چې ویې لیدله نو هغوی راته وویل چې دا مونږ له کتلې ده نو ما ورته ویل چې زه د ګام مسؤل یم نو هغوی راته وویل چې مونږ ته پته ده تکړه شه کومک ورسره کوه ډېر د قدر وړ شخصیت دی په خوست کې په یو کلي کې زمونږ مسؤل دی نو هغه راته وویل چې مشره زمونږ په کلي کې یو جومات دی نو موږ اکثر د مازدیګر د مانځه نه پس د ماښام د مانځه پورې په جومات کې ناست یو او خبرې ترې کوو نو زمونږ یو امام صاحب دی ډېر شریف سړی دی نو یو ورځ موږ د مازدیګر مونځ وکړو نو بیا ناست وو او د یو بل سره مو خبرې ترې کولې یو کس پکې وویل چې یره د کوڅې پښتونخوا یو کس را پاسېدلی دی او هغه وایي چې زه لوی افغانستان جوړول غواړم نو سمدستي امام صاحب ورته وویل چې ټکر صاحب خو نه یادوي نو هغه ورته ویل چې او هغه دی نو ملا صاحب ورته ویل چې کومک ورسره وکړئ ډېر پلانونه لري او زه ډېر زیات تعقیبوم نو ما ورته ویل چې زه د ګام مسؤل یم نو امام صاحب درته دعا وکړه او راته وویل چې ټکر صاحب ته زما ډېر سلامونه وایه د لغمان ولایت په یو ولسوالۍ کې د ګام مسؤل په 11 د اپریل کال 2021 کې ما ته ټلیفون وکړ او زما سره 15 منټه خبرې وکړې هغه ویل چې د لغمان د مرکز نه بهر په ولسوالو کې طالبان دي نو زمونږ په ولسوالۍ کې 2 ماشومانو قرآن شریف حفظ کړی و نو د هغوی د سربندۍ دپاره یو څو طالبان راغلي وو نو زه پکې هم د هغې ماشومانو پلار دعوت کړی وم نو چې دستربندي وشوه نو ما سوچ وکړه چې زه د طالبانو نه لږه پوښتنه کوم چې دوی د ګام په اړوند څه نظر لري نو ما ورته وویل چې د پېښور یو پښتون دی مشال خان ټکر او وایي چې زه لوی افغانستان جوړوم نو هغوی ټولو ته پېژندلې نو ما ورته وویل چې زه مسؤل یم نو ما ته هغه مشر طالب لاس راکړو چې ډېر ښه ځوانه ګام د خپل اصلي وطن د هغې لپاره مبارزه کوي موږ په ټکر صاحب باندې ویاړو نور را سره هم ډېر مثالونه دي خو وخت ډېر کم دی خو زه دلته یو ډېره ضروري خبره کول غواړم که د ګام کم یو مسؤل ته هم چا څه وویل نو ما ته به نوم د فیسبوک لینک او یا بله اړیکه رالېږي ځکه چې هسې نه چې د لوی افغانستان دښمن د ځان نه جعلي طالب جوړ کړي وي او تاسو ته اخطارونه درکوي ګرانو وطنوالو که افغانانو قربانۍ نه وي ورکړې نو د جرمني اسیا د کافکاز د مشرقي یورپ د بالټیک ریپبلیکس هیوادونه به نو آزاد شوي مشرقي او مغربي جرمني به نو یوځای شوي ټول 3 هیوادونه آزاد شو نو ګرانو وطنوالو ډېر هیوادونه مو آزاد کړل ضرورت دی چې اوس د ډیورنډ نه وخت درته د اباسي نه پورې خپل وطن افغانستان آزاد کړو په کال 1943 کې د دویم جنګ عظیم په وخت کې د امریکا یو فوجي افسر لیفټننټ جنرال جارج پیټن په سیسلی کې یو هسپتال کې د خپل یو زخمی عسکر نه پوښتنه وکړه چې د زخمونو د څه حال دی نو هغه ورته جواب ورکړو چې د ټولو نه لوی زخم هغه چې ما خپل اعصاب د لاسه ورکړو نو جنرال ترېنه یو زورداره څپېړه په مخ باندې ویستله چې ډېر ډرن انسان یې نو په افغانستان کې د امریکا او ناتو عسکرو خپل اعصاب د لاسه ورکړي وو او د طالبانو اعصاب ډېر مضبوط وو په افغانستان کې په دې 20 کاله کې بغیر د طالبانو نه کوم یو تحریک کوم یو ګوند د بهرني اشغالګرو خلاف جنګ کړی دی ټولو په یو او بل شکل کې د ولس وینې څکلي دي
د برتانیا د ملکه وکټوریا په وخت کې د برتانیې وزیر اعظم ګلیډ سټون په پریس کانفرنس کې د افغانستان په اړوند بیانیه ورکوله. نو یو خبریال ترې نه پوښتنه وکړه ستا د وزیر اعظمۍ په دور کې د ټولو نه سخته او تکلیف ده واقعه څه وه؟ نو هغه سمدستي جواب ورکړو د افغانستان په یرغل کې د برتانیې ماته زلمیه د امریکې د پخواني رئیس جمهور د جیمي کارټر د امنیت سکرتر برزنسکي د افغانستان او د افغانانو په اړوند ویلي وو چې د داسې قوم سره به څه کوي چې هغوی ته د ټوپک د شپېلې د لاندې جنت ښکاري. د امریکې د بنسټګرو نه یو کس بنجامین فرانکلین نه یو ورځ یو ځوان ژورنالیست پوښتنه وکړه چې تاسو مونږ سره کړي دي؟ نو هغه ورته جواب کې وی کنټري مای بوای کنټري یعنی وطن ځوانه وطن خو ساتئ به تاسو. مونږ له احمد شاه بابا د عباسي نه تر د امو پورې وطن راکړو خو مونږ ونه ساتلی شو ځکه را باندې اور بلیږي. راځئ چې واپس خپل وطن لوی افغانستان جوړ کړو او د احمد شاه بابا روح ته ډالۍ کړو چې د احمد شاه بابا روح په آرام شي. خو زه دلته یو ډېره اهمه خبره کول غواړم. دې خبرې ته غوږ ونیسئ. د پاکستان ټول رسنۍ د پاکستان د دولت په کنټرول کې دي. په هغو کې هر ورځ ویل کېږي چې د افغانستان طالبانو له پکار دي چې د تحریک طالبان پاکستان TTP مشران پاکستان ته په حواله کړي. ګنې بیا به پاکستان د افغانستان د طالبانو خلاف کارروایي وکړي. نو ګورې وطنوالو اوس پاکستان په بل شکل کې په افغانستان کې د لاس وهنې لپاره یوه بله کړکۍ کولو پرېښودله. خو ما تاسو ته همیشه یو خبره کړې ده چې که په افغانستان کې هر څوک هم په دولت کې وي نو پاکستان به یا په پټه او یا په ښکاره د هغه دولت مخالفت کوي چې په افغانستان کې امن او ثبات رانشي. ځکه چې د افغانستان په امن او ثبات کې پاکستان خپل مرګ ویني. خو اوس دلته یو سوال پیدا کېږي چې د پاکستان د فوج د دستریز قمر باجوا محسن داول او د PTM دریز ولې یو شان دي چې د افغانستان او پاکستان طالبان یو خلک دي؟ ځکه چې دا ټول د افغانستان په جنګ کې خپلې ګټې خوندي ویني. زه د افغانستان عسکرو ته وایم تاسو زموږ افتخار یې، تاسو زموږ وروڼه یې، تاسو د خپل ولس او د خپل وطن په خاطر د کورنۍ جګړې نه ډډه وکړه او د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوڅو د دولت د چارواکو خلاف مو د طالبانو مرسته وکړه. اوس را مخکې شئ چې خپله مړانه د خپل ازلي دښمن پاکستان خلاف استعمال کړو. د ګام دروازې هر وخت تاسو ته خلاصې دي. راځئ د لوی افغانستان په خاطر د ګام نه ملاتړ وکړئ. بل ډېرو کسانو به ماته ویل چې ته هر وخت د پاکستان سره د جنګ خبرې کوې خو د جنګ لپاره جازونه اټم بمونه ټینکونه او ډېرې پیسې پکار وي. نو ما همیشه هغوی ته ویلي دي چې د شمالي ویتنام په ازادۍ مینو کسانو ویټکانګیانو سره جازونه اټم بمونه ټینکونه او ډېرې پیسې وي. په مشرقي پاکستان کې په ازادۍ مینو خلکو مفتی بهني سره جازونه ټینکونه اټم بمونه او ډېرې پیسې وي. او اوس به راشو خپل وطن ته د طالبانو سره جازونه ټینکونه اټم بمونه او پیسې وي. دې ټولو سره د خپل وطن د آزادولو لپاره وجداني جذبې وي چې خپل وطنونه د اشغالګرو نه آزاد کړي. او طالبان جوړېدل څه معنا څه مطلب؟ هر کله چې به یو طالب برته کېدلو نو هغه ته به یو څو خبره پته وه چې د اور جاکټ به اغوندي، که زخمي شي نو په وخت باندې به ورته د علاج سهولت نه میلاویږي. د خپل مور او پلار نه به لرې ژوند تېرېږي، هغوی سره به نه میلاویږي. که بندي شو نو یا به د افغانستان د دولت په جیلونو کې یا به د باګرام د امریکایانو په جیل کې او یا به په ګوانټانامو بې کې زړه بوږنونکي تکلیفونه تېروي. خو دا ټولې قربانۍ به د اشغالګرو او د هغوی د لاسپوڅو د دولت نه د خپل وطن آزادولو او د اسلام د خدمت کولو لپاره ورکول غواړي. نو دا د یو طالب تعریف دی. بل ډېر کسان ماته لیکي چې ټکر صاحب موږ د افغانستان نه بهر توباسه. نو ای ګرانو وطنوالو دا وطن به څوک جوړوي؟ زه خو همیشه تاسو ته دا وایم چې دا به موږ په خپله جوړوو. نو په بغارو کار نه کوي چې زما د وطن سره مینه ده او زه په وطن باندې د سر نه تېر ناست یم. دا په عمل کې وښایې. وطنونه په بغارو نه جوړېږي، په عمل جوړېږي. جرمني په دویم جهاني جنګ کې بالکل تباه او برباد شوی و، تر دې چې په کال 1945 کې د یو جرمني نه دوه هېوادونه مشرقي او مغربي جرمني جوړ شوي و. 12 میلیونه جرمنیان مړ شوي وو او 12 میلیونه جرمنیانو به یو بل پسې ګرځېدل. د چا نه بچي روغ شوي، د چا نه وروڼه روغ شوي، د چا نه خویندې روغې شوي، د چا نه مور او پلار روغ شوي. خو 15 کاله پس تر د کال 1950 پورې جرمني دومره ترقي وکړه چې د اوسه پورې د جرمني په تاریخ کې یو مثال دی. ځکه چې هغوی د وطن نه ونه تښتېدل بلکې د وطن په جوړولو کې شپه ورځ په ځان یوه کړې وه. هغه افغانان چې د شوروي اتحاد د یرغل نه پس بهر هیوادونو ته وتښتېدل
نو نه هغوی او نه د هغوی بچي واپس افغانستان ته راځي بس هغوی افغانان دي او دغه ډېره ده نور هېڅ نشته ګرانو وطنوالو تاسو باندې اوس د امتحان وخت راغلی دی چې تاسو د وطن سره څومره مینه ده تاسو وطن جوړول غواړئ او که د وطن نه تښتئ باقي د خپل وطن ګران افغانستان د جوړولو لپاره زه ډېر زیات مختلف ګټور پلانونه لرم که څوک غواړي چې هغې له عملي شکل ورکړم نو هر وخت خپل وطن ته د تلو دپاره تیار یم په اخر کې زه یوه خبره کول غواړم طالبانو 20 کاله جنګ وکړو او جنګ یې وګټلو نو آیا اوس به یو بل قوت سره مرسته کوو چې د طالبانو خلاف جنګ وکړو او دا یاد ساتئ چې پاکستان او داسې نور هېوادونه دي دې ته تیار ناست دي نو راځئ چې اوس وطن جوړ کړو ما خو همیشه ویلي دي چې د ګام دپاره دا ضروري نه ده چې په هر کې څوک ناست وي خو هر هغه افغان چې د اباسین نه تر دمن پورې لوی افغانستان غواړي نو هغه د ګام د سر تاج دی دا نجیب الله خان جبرخیل رورلیکي چې دی په یورپ کې زموږ مسؤل هم دی د یو خبر کوي چې الله جل جلاله دې وکړي چې لر او بر افغان سره یو ځای شي ګوره زه تاسو ته یو خبر کوم ما په دې باندې ډېر زیات بحثونه کړي هم دي چې خدای پاک په سوره یونس کې په 10 نمبر رکو کې وایي چې هر کله تاسو کینې او په انتظار سره چې زموږ حالت دې بدل شي نو زه به هم درسره کینم انتظار به درسره وکړم او چې کله تاسو راپاسئ او حرکاتو کې نو زه پکې برکت واچوم ګوره دا مونږ چې خدای پاک ته سوالونه کوو نو خدای پاک مونږ له سر راکړی دماغ یې راکړي لاسونه یې راکړي خپې راکړي طاقت یې راکړي یو بهادر قوم یې پیدا کړي او بیا مونږ ته وایو چې نه تېره الله ازاد کړه نو خبره داسې ده چې لر او بر به علي یو ځای کېږي چې موږ راپاسو او عملي ګامونه پورته کړو ګینې والله که دا خبر مخ په وړاندې لاړه شي دا جمعه خان لیکي چې ټکر صاحب د ډاکټر نجیب په باره کې معلومات درنه غواړم ډاکټر نجیب څنګه کس و خاینو یا په وطن مین ګوره ګرانه زه تاسو ته یو خبر کول غواړم په دنیا کې هر چا ته موقع په لاس باندې ورځي هغې کې دوه قسمه خبرې یو دی چې یو کس پوهېږي نه د هغې نه فایده وانخلي یا یو کس قصدن د هغې نه فایده وانخلي هر کله چې د ډاکټر نجیب هغه رئیس جمهور و نو زه افغانستان ته تلو هغه سره زما ملاقات و نو هغه ته ما یو خبره کړې وه چې ډاکټر صاحب زه درنه یو تپوس کوم چې هر کله تاسو په قدرت کې راغلی نو د پاکستان نه دا مجاهدین او د پاکستان د فوج کسان هغه په سپینو جامو کې د مجاهدینو په جامو کې د مجاهدینو سره یو ځای په جلال آباد باندې یرغل وکړ خو تاسو لاړئ او هغوی له ماته ورکړه مې ټیک ده او ډاکټر صاحب بالکل ټیک ده نو مې تاسو ولې ودرېږئ تاسو په پېښور باندې ولې نه ورتلئ تاسو سره 3 لک آرمي وه 700 در سره دغه جنګي تیارې وې په سوونه در سره هلیکاپټر وې سکډ میزایل زو در سره اخر ته ولې په دغه باندې ودرېدې نو لږ ساعت یې داسې ګوته ونیوله اجمل خټک هم ناست ولې هغه ته وکتله بیا ما ته وکړل ما ته ویې مشال خان څه مجبورې وې خو ما ته نور تپوسونه نه کړل ډېر یو پښتون کس و زه د دې نه هېڅ انکار نه کېږي په خپل وطن مین کس و نو بس موقع وه زه اوس هم دا وایم چې ډاکټر صاحب سره یو ډېره ښه موقع وه خو د بدبختۍ نه هغه د هغې نه فایده اخیستې نه وه هم حقه جازونه حقه ټینکونه هغه کډ میزایلونه هغه هر څه لاړل او په پاکستان کې د پنجابیانو د فولاد د کارخانو نظر شو دا یو کس لیکي نور یوسفزی لیکي خو هغه د پښتونخوا پښتانه اکثریت غلامان دي هغوی به غیرت له کومه کوي ګوره ګرانه په دې باندې هم ما ډېر خبرې کړي دي خو تاسو بخښنه غواړم تاسو نه په خپله څه ګورئ او نه چې درته څوک وایي هغه اورئ موږ د کوزه پښتونخوا خلک په کال 1919 کې امان الله خان سره راپاڅېدلي وو په هغې وخت کې چې څه ټایم امان الله خان په پېښور باندې ورته او د انګریزانو خلاف د جنګ اعلان وکړ نو په کوزه پښتونخوا کې انګریز استعمار ناستو یو قسم د امیر امان خان ته نو ویل چې موږ به تاسو راپاسو کوو موږ به سره کوو خو هغه په خیبر وراوړېدلی نه و چې د ډیورنډ نه وړاندې تر د اباسینو پورې ورسره ټول پښتانه راپاڅېدل او بیا دا بله خبره ده چې موږ یې په ځای باندې پرېښودو او راغی د نیم او د بوچي افغانستان استقلال یې واخیستو او ستاسو قهرمان شو او موږ چې په پاکستان د هغه وخت د پاکستان ناجیزه پلار انګریزانو ته پرېښودو نو چې هغوی په موږ باندې بیا کوم ظلمونه شروع کړل چې په هغې کې زه هم د هغې ظلم ښکار یم چې زما په کور یې اور بل کړی دی او څه شی راسره نه دي کړی
نو د افغانستان دولت به وي او دا د هغوی کورنۍ مسله ده د برطانوي هند. او بیا چې کله په 28 د مای کال 1930 کې او په اپریل کې په قصه خانه او په ټکر باندې اور بلېده، نو د کسانو د برینه نادر شاه چې هغه نادر شاه زموږ د قبایل ورونو په وجه باندې په تخت باندې ناستو، نو هغه وی دا د هغوی کورنۍ مسله ده. او چې کله پاکستان جوړ شو او په کال 1948 کې په بابل کې قتل عام، نو په هغه ټایم کې ظاهر شوی چې دا پاکستان کورنۍ مسله ده. نو موږ سره ډېره دوکې شوي دي ګرانه. اوس برا پاسې تاسو ځکه چې تاسو آزاد یې او موږ سره یو ځای کېږو. موږ اوس چغه وواله چې موږ د پاکستان ازادي غواړو او هغوی را باندې راکېښودو، بیا تاسو باید د پاکستان کورنۍ مسله ده او تاسو به راته بیا په اړ کې به ناستئ او هلته به اوس کې او پستې خورئ. د هغې ته لږ سوچ وکړه. ته د هغوی نه ګیله کېښودې چې بل ته یو ګوته نیسي نو ځان ته 4 ګوتې ځان ته راوړي. ګرانه په دې باندې لږ سوچ وکړئ. دا یو کس دی خان جعفر، هغه لیکي چې باید چې طالبان د افغانستان سرحدونه کلک وساتي. نه، د افغانستان موجوده سرحد چې هغه ډیورنډ سره دی هغه به کلک نه ساتي، هغه به کلک نه ساتي، هغه به د منځ نه ځي او اباسین به خپل سرحد ساتي. دا یو کس دی جمعه حمزه زازی دی، ویل چې ټکر صاحب ته د اشرف غني په باره کې څه وایي؟ دا څنګه کس و د وطن غمخوارو که د امریکې ملګری و؟ ګوره ګرانه، ما د دې خبرې جواب زما په بیانیه کې شته چې ما اوس کومه بیانیه درکړه، په هغې کې د دې خبرې جواب شتون لري. ځکه چې په کوم هیواد کې لکه ګوره شورویان راغلل دغه ته افغانستان ته، بابر کرمل یې راوست، هلته کېنو، خو د هغه بدیل یې تیارو ډاکټر نجیب. دې خبر ته غوږ کېدی. امریکایان راغلل افغانستان ته، کرزی کېنو په ار کې او دغه بدیل اشرف غني ورته تیارو. دا د دنیا تاریخ کې برته داسې زه په سوونو مثالونه درکړم. خو دلته یو بله ډېره اهمه خبره ده چې افغان ولس د هغه ټول ژوند د یو څو خبرو نه تاویږي. اوله چې دوی ډېر ښه مسلمانان دي. دویمه د دوی خپل وطن سره ډېره مینه ده. دریمه د دوی ژوند د پښتونولۍ نه خاص کر د پښتنو ګیر چاپېره تاویږي. او څلورمه ده چې دوی اشغالګرو ته او د هغوی مرسته کوونکو افغانانو ته په یو نظر ګوري. دا تاریخ دی، دا وګورئ، تاریخ وګورئ چې مثال شاه شجاع، چې مثال یعقوب خان، چې مثال واپس راځه راښکته، زه بیا څه نور بیانوم. دا د افغانستان د ولس اساسه د تاریخي وراثت دی چې دوی د دوی ژوند د دې څلورو شونو تاریخي. او بیا دې خلکو د خپل وطن سره څه وکړل؟ تاسو سوچ وکړئ چې یو ملک ته 2000 میلیارد ډالر راشي او د هغه ملک دا حالت یې لکه دا نن چې کوم دی، نو تاسو څه وایئ چې دې ملک سره دې خلکو څه کړي؟ ګوره، په شمالي او جنوبي کوریا کې چې جنگ ختم شو، نو جنوبي کوریا د مغرب طرف ته لاړه او شمالي کوریا هغه ټایم کې د شوروي اتحاد طرف ته لاړه. نو جنوبي کوریا له 15 میلیارد ډالر ورکړي مغربي هیوادونو. نو هغه پیسې نه په بلډینګونو لګېدي، نه په پلازو لګېدي، نه په بهر بینکونو کې اکاونټونه ډک شو، نه په دوبۍ کې په بلډینګونه او تجارتونه جوړ شو، بلکې هغه په خپل ولس او په خپل وطن باندې ولګېدي. نن د دنیا 20 صنعتي هیوادونه دي چې جنوبي کوریا په هغې کې یو دی. 15 میلیونه ډالر وایي، اخر 2000 میلیارد ډالر چېرته لاړئ؟ دا یو ډېره عجیبه خبره ده. په دې خبره لږ سوچ پکار دی. نو هر هغه کس، دا یاد ساتئ، دا تاریخ دی، هر هغه کس هغه چې څه لاسته راوړنه ونه کړي، نو هغه یو ناکام کس یادېږي. هغه هر څوک وي
یا هر هغه تحریک چې هغه سره لاسته راوړنه ونه کړي نو هغه ناکام تحریک یادېږي. باقي فیصله ستاسو په خپله ده. تاسو افغانستان کې اوسئ. که دغه خلکو ښه کړي هم تاسو ته پته ده او که بدې کړي هم تاسو ته پته ده. د هغې نه تاسو زمانه زیات خبرې که ښې کړي نو هم یې ووایئ، ولس ته یې ووایئ. یوازې زما ذمهواري ده، ستاسو هم ذمهواري ده. که بدې کړي هم ولس ته ووایئ. که چا څه هم کړي که ښې کړي پکار ده چې هغه وستایل شي. که بدې کړي پکار ده چې هغه ولس ته وړاندې شي. دا نه چې د هغه نه دې بدل واخیستل شي خو چې بل کس بیا هغه کار نه کوي. دا د دې دپاره ځکه تاریخ پوهان دا خبره کوي چې د خپل تاریخ نه د خپلو مشرانو نه زده کړه وکړئ چې هغه غلطۍ چې کومې مخکې چا کړي چې هغه بیا تکرار نه شي. نو باقي بنده ستاسو خپله خوښه ده. تاسو زما نه زیات پوهېږئ په هره خبره باندې دغلته خبرې ځکه چې تاسو په میدان کې ناست یې. نو که چېرې چا څه کړي پکار ده چې هغه ولس ښکاره شي. دا زمونږ ډېره غټه بدبختي ده. زه چې چا څه کارونه کړي هغه خلکو ته ښایم. که زما پلار دی او هغه یو غلط کار کړی، هغه ته زه وایم چې یاره تاسو دا کار غلط کړی، نو دا نه چې هغه زما پلار پاتې نه شو، هغه بیا هم زما پلار دی. که دې خلکو دې مشرانو غلط کارونه کړي او زه ورته وایم چې نه که تا غلط کار هم کړي خو پس ته مشورې تا ټیک کړي دي. خو که زه وایم چې نه دا کار دې غلط کړی دی نو دا بیا هم زموږ مشران دي. دې خبرې ته باید چې ستاسو ذهن کې دا خبره دغه شي. نو که څوک هم غلط کار وکړي هغه د دې دپاره نه، زه دا نه یم چې ګینې څوک دې راولي او اعدام دې کړي، نه بلکل نه. خو زه وایم چې هغه دې ولس ته وښودل شي چې هغه په کم کس چې په دغه کې ناست دی په ار کې چې هغه ته دا پته وي چې سبا به دا حال زمان وي، چې سبا به زمان هم زما ولس زمان هم جامې وباسي چې تا دا کار کړی، تا دا کار کړی، تا دا کار کړی. لکه یو کس لیکلي دلته چې ټکر صاحب دا ویل کېږي چې ما خو په دې خبر نه کوله خو بهرحال لیکل شوي چې یاره اشرف غني ډېرې پیسې تښتولې دي. ګوره ګرانه زه تاسو ته یو خبره کول غواړم. راځئ چې چا څه کړي دي، چا څه ویلي دي، هغه په هغې حالاتو کې به هغه ځینې خبرې به خدای ته پرېږدو چې خدای پاک د هر چا سره خپل حساب کتاب وکړي. ډېرې خبرې دي خو یو کار وکړئ چې دا کم کسانو تښتېدلي دي، غلاګانې هم کړي دي، هر څه کړي دي، کنځل پسې مه کوئ ځکه چې دا یو وخت کې زموږ مشران پاتې شوي. کنځل پسې مه کوئ، نور چې هر څه کوئ تپوس ترې وکړئ، ورته ووایئ چې دا دې ولې کړي. خو دا به ګوره مونږ افغان ولس زموږ خپل دود دستور دی، زموږ خپل کلتور دی. دا نه چې مونږ کینو د یو خبرې جواب راسره کړس کنځل شروع کړو. نو دا د دې نه دا ښایي چې دا کس په کوم کور کې روزېدلی دی، د ده مور څوک ده، د ده پلار څوک دی، د ده خاندان څوک دی، دا څوک دی، دا په کوم کور کې زېږېدلی چې دله دا تربیه ورکړی دی چې بچې زه شپه اوس خلکو ته کنځلې کوه. دغې ته لږ سوچ وکړئ. زه خو په چا پسې کنځلې یم، تا په دې یار زما په دې 11 کاله کې زه په سوشل میډیا راغلم چې ما چاته بدې ردې ویلې دي؟ نه، زه د هغوی په کارونو باندې نیوکې کوم چې دا دوی څه کوي او څه کړي او څه پروګرامونه لري. زه په هغې نیوکې کوم. زه اوس هم کوم، پرون مې هم کړي دي، سبا به هم کوم، ځکه چې زما په بډه پیاز نشته. زه ځکه دا ټولې خبرې کوم چې زما خپل ولس ته ضمیر صفا دی چې ما تاسو ته هره خبره ښولې ده چې هغه د خپل وطن د ښېګړو خبره وه، که دغه د خپل وطن بهرني هیوادونه خبره وه چې هغه بهرني هیوادونه موږ سره څه کړي دي، چې را سره څه کړي، چې را سره ښه کړي، چې را سره بد کړي، دا هر څه مې تاسو ته ښولي. زما ضمیر تاسو ته صفا دی. دا څوک نشي ویلی چې مشال د چا نه د اوسه پورې یو ټیټې پیسه غوښتلې چې زه دا دونه لوی تحریک چلوم ما له پیسه راکړې. دا به چرم څوک نه وایي. ځکه که دا خبرې ما شروع کړي نو زه به اول خپل وطن خرڅوم، نو بیا به زه د چا نه پیسې اخلم او بیا به زما جبه زما په خولې کې زما ني، هغه به د هغه خلکو جبه چې څوک ماله پیسې راکړي. نو زه به بیا د هغوی خبرې کوم په خلکو ته او هغه زه نه غواړم. ګینې په دنیا کې یو ملک هم افغانستان نه غواړي، ځکه چې د افغانستان دولت یې نه غواړي، د بهر دنیا څه کار دی چې ویې غواړي. د افغانستان دولتونه پې دا 108 کالو شو چې د افغانستان دولتونو په کوزه پښتونخوا په خلکو باندې معاملې کړي دي.
نو چې هغوی نه غواړي نو د بهر دنیا د خلکو څخه کار وی غواړي. خو دا بوج ما په خپل سر رانیولی دی، په خپل سر یې بوزم، مخ په وړاندې ځم. دا شپه ورځ منډې ترړې یو شي بل شي، یو خبره بل خبره، دا آسان کار نه دی، دا ډېر ګران کار دی. او دا کمې خبرې چې زه کوم نو په یو خبره پسې بیا وروسته ارمان کوي لکه اوس چې ما کومې خبرې کړې دي نو ماته خلک وایي ټکر صاحب چې تا کومې خبرې کړي یو خبرې رښتیا کېږي. د هغې وجه دا ده چې زه په هره خبره پسې ګرځم. هره خبره چې زما د وطن سره تعلق ساتي زه د هغې نه ځان خبروم، په هغې زه سوچ کوم. د هغې ستونزو چې کومې زما وطن سره مخامخ دي د هغې نه په هرې طریقه چې زه خپل وطن ژغورول غواړم چې دا ستونزې زما وطن کې نورې نه وي. نو خبره داسې ده ګرانو وطنوالو چې زه بیا دا خبره کوم چې هغه خبره چې لر او بر یو ځای نه شي نو دا کومې خوشحالۍ چې اوس مونږ کوو دا خوشحالۍ مونږ 22 کاله مخکې کړې وې چې کله شورویانو ته نتیجه ورکړه، هېڅ نتیجه ورنه کړه. راځئ چې خپل منډیزه زموږ کومه ستونزه ده هغه حل کړو چې هغه دا باسي نه تر عامو پورې لوی افغانستان جوړول دي. ښه ګرانو وطنوالو اوس مې په لوی الله سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي زموږ د پلار نیکه ګران او خوږ وطن لوی افغانستان.